خیال میں نو سړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ډېره شی واورېده. زه ستاسو مننه کوم چې تاسو زموږ دې محفل کې زموږ د مات وټ شعرونه اورئ. نو دا د خوشحالۍ خبره ده. زما یو شعر دی چې من د ښایستونو مینان یو شاعران او کنه من د ښایستونو مینان یو شاعران یو او من د خپلو خپلو نه قربان یو. شاعران مې ډېر ښه دی بابا. من د ښایستونو مینان یو شاعران یو من د خپلو خپلو نه قربان یو شاعران یو او من وایو چې دا دنیا دې ټوله مینه مینه وي. من د نفرتونو دشمنان یو شاعران من وایو چې دا دنیا دې ټوله مینه مینه وي. من د نفرتونو دشمنان یو شاعران یو او څوک چې موږ پیژني زموږ قدر عزت کوي. څوک چې موږ پیژني زموږ قدر عزت کوي موږ د هغې ټولو قدردان یو شاعران یو. ډېر ښه بابا ډېر ښه. او موږ په خوږه ژبه خوږې خوږې خبرې کوو. موږ په خوږه ژبه خوږې خوږې خبرې کړو. موږ نه دروغجن نه ګلکفان یو شاعران یو. ډېر ښه دی بابا ډېر ښه. موږ په خوږه ژبه خوږې خوږې خبرې کړو. موږ نه دروغجن نه ګلکفان یو شاعران یو او موږ لارښودونکي یو بې لارې ته لار وښیو. موږ لارښودونکي یو بې لارې ته لار وښیو. موږ په سمه لار باندې روان یو شاعران یو. ډېر ښه دی بابا. او موږ له خو الله د شاعرۍ علم راکړی دی. موږ له خو الله د شاعرۍ علم راکړی دی. موږ خو د الله پاک شاګردان یو شاعران یو. ډېر ښه دی بابا ډېر. او دلته کې خوشحاله د سیالو سره سیاله یو. دلته کې خوشحاله یو د سیالو سره سیاله یو. هلته به که خیر جنتیان یو شاعران یو. ډېر ښه دی بابا ډېر ښه. او قبر نه چې پورته شي اواز به د امت کوي. قبر نه چې پورته شي اواز به د امت کوي. موږ د هغې ښکلي امتیان یو شاعران یو. ډېر ښه دی بابا. او موږ په آزاد وطن کې اوسو آزاد ژوند کوو. څوک وایي چې د غیرو غلامان یو شاعران یو. ډېر ښه دی بابا. او تا هم صاحب ذرا د شاعر په نامه پیژنو. تا هم صاحب ذرا د شاعر په نامه پیژنو. ته په موږ ګران یې په تا ګران یو شاعران. ډېر ښه دی بابا. او یو بل غزل ستاسو مخې ته ږدمه چې د خپل زړه په پردو کې د ساتم لکه د ګل. د خپل زړه په پردو کې د ساتم لکه د ګل او د سترګو په ککو کې د ساتم لکه د ګل. د خپل زړه په پردو کې د ساتم لکه د ګل او د سترګو په ککو کې د ساتم لکه د ګل. او که یو خواته مالي نیستي د بل خوا رقیبان دي په سختو حدیثو کې د ساتم لکه د ګل. که یو خواته مالي نیستي ده بل خوا رقیبان دي په سختو حدیثو کې د ساتم لکه د ګل. او جمدون ازگی ازگی دی معاشره ازگی ازگی دا
جمدون ازغي دی معاشره ازغي ده جانانه په ازغور کې د ساتم لکه د ګل ډېر ښه دی بابا ډېر ښه جمدون ازغي دی معاشره ازغي ده جانانه په ازغور کې د ساتم لکه د ګل او خپلوان رانه پردي شو پردي چرې نه خپلېږي وګوره په پردو کې د ساتم لکه د ګل خپلوان رانه پردي شو پردي چرې نه خپلېږي وګوره په پردو کې د ساتم لکه د ګل او زه هغه عاشق نه یم چې وایم یو څه کوم بل څه زه هغه عاشق نه یم چې وایم یو څه کوم بل څه د ګل په خوشبویو کې د ساتم لکه د ګل ډېر ښه دی بابا او هېڅوک تا ته په بدو سترګو بد کتلی نه شي هېڅوک تا ته په بدو سترګو بد کتلی نه شي پښتون یم په پښتو کې د ساتم لکه د ګل ډېر ښه دی بابا بیا ووایه هېڅوک تا ته په بدو سترګو بد کتلی نه شي پښتون یم په پښتو کې د ساتم لکه د ګل او نور څه د نه قربان کم وایه څه د نه پیرزو کم غزل په مصرو کې د ساتم لکه د ګل او جواب کې ما ته وویل ګلزار والا صاحب دره د حسن په جلوو کې د ساتم لکه د ګل ډېر ښه دی دغه مقامي ملګرو دغه خواستو چې د دوو شعرو د یو غزل سره صرف راشي او په اجتماعي توګه دغه په خیرانې ویلی شوی کټ قبوله شو